ای په څادر ځان غوښتونکې څملاستونکیه پاڅېږه او نړیوالو ته خبرداری ورکړه او د خپل پروردګار لویي اعلان کړه او خپلې جامې پاکې وساته او له پلیدۍ نه په څنګ اوسه او د هغه څه په مقابل کې چې ورکړي دي د زیات ترلاسه کولو لپاره احسان مه باروه او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه. ښه نو کله چې په شپېلۍ یعنې سور کې پوکی ووهل شي هغه ورځ به ډیره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به اسانه نه وي. پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډیر مال مې ورکړ د دې ترڅنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابه لاره برابره کړه. بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم. هېڅکله نه، هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. زه خو به هغه ډیر ژر له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم. هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. بیا یې د خلکو لوري ته وکتل، بیا یې وچولی تریو کړ او خوله یې بړوسه کړه. بیا یې شا واړول او تکبر یې وکړ. په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوډې دي چې له پخوا نه را روانې دي. دا خو یو انساني کلام دی.